Number 1. Here. Here. Delta. Here. Here. ويحتان. Right. Right. لیکل. Right. لیکل. بل right دا. Right. Right. حق یا صحیح ته هم ویل کیږي. Sun. Sun. لمر. Sun. Sun. زوی. No. No. پوهیدل. No. No. معنی نه. Blower. Blower. معنی چت یا منزل یا تلت حمل کی ډاګ یا تلته. بل فلاور دا. FLOUR. flower. flower مطلب دی اوړه. desert. desert. صحرا یا دشته. desert هغه ځای ته ویل کیږي چې هغې کې اوبه نه وي، بوټي پکې نه وي، یوازې شګه وي پکې، دښته وي، دې ته صحرا ویل کیږي. بل desert ده. desert دا بیا هوک ته ویل کیږي. بل لغاته breathe. breathe مقصد دی ساه اخیستل، تنفس کول. بلم breathe. breathe. breathe ساه دا ناون ده، هغه ورب ده. custom. custom د custom مقصد دی رواج، کلتور یا فرهنګ ورته ویل کیږي. بل custom ده. custom custom هم دغه تلفظ یو ډول د پرونانسیشن خو معنی بدله ده. custom دا ویل کیږي خزانه. دغه لغتونو ته په انګلیسي کې هوموفون ورډز ویل کیږي، یعنی هغه کلمې چې هغه پرونانسیشن تلفظ یو ډول وي خو سپیلنګ کې فرق ولري، دې ته هوموفون ویل کیږي. هوموفون. بل لغات ته کیش. کیش نغدې پیسې. بل همدا کیش ده. کیش. کیش خو په سپیل کې فرق ده او معنی کې فرق ده. دې ته د کیش مطلب دی خزانه. need. need معنی اولو کوله یا د اولو څخه دغه زغالې جوړول، دې ته ویل کیږي need. یو بل need ده. NEED. need تلفظ یې همدا ډول ده خو سپیل کې فرق لري. need دا معنی ده ضرورت لرل یا اړتیا لرل. peer. peer مطلب دی کموله. بل peer ده. peer. peer تاسو ته په سکرین ښکاري، دې مقصد دی جوړه. روز. روز کتارونه. او بل روز ده. روز ګلاب ته ویل کیږي. ROSE. روز ګلاب. steal. steal غلا کول یا یو څه پټول. بل steal ده. steal د steal مطلب دی پولاد یا پولادي، وسپنه. بل لغات چې دی accept. accept منل یا قبلوله. او د دې هوموفون ورډ چې ده accept. accept دا معنی ده بدون یا بغیر. بل لغات bear.
beer yaga بل beer beer د دې معنی ده لوڅول یا لوڅ بربند age age معنی ده عمر بل ایج ده ایج د ایج مطلب دی څوکه بل لغات ته نوز نوز د نوز مطلب دی پوزه بل همدې ته ورته لغات ته نوز نوز پوهېدله listen listen د listen مطلب دا درس یا سبق د دې هموپون ورډ چې دا یا هم معنا هم تلفظ ورډ چې دا هغه دا listen listen دلته مطلب دی کمول main main د مین مقصد دا اصلي مهم بل مین دا MAN مین مین سړی meat meat د میټ مطلب دی غوښه بل میټ دا MEET meat meat ملاقات کول یا لیدنه کول یو چا څخه add add جمع کول اضافه کول aid aid مرسته یا کومک addition addition جمع addition addition شمیره beat beat د beat مقصد دی وهل بل beat دا beat beat چغندره bury bury د bury مقصد دی خښول په خاور کې خښول دې ته bury ویل کیږي او بل bury دا BERRY bury bury الو affect affect تاثیر کول یا اغیزه کول بل چې دا effect effect تاثیر یا اغیزه دا ناون ده peer peer معنی دا جوړه چې دوه وي دې ته peer ویل کیږي یا جوړه بل fear دا FAIR fear fear مناسب بل دا advice advice نصیحت بل دا advice advice نصیحت کول pain pain د pain معنی دا قلم تاسو ټول پیژنئ بل pain دا PAN دا pain pain چې دا ارکاري ته ویل کیږي بل لغات چې دا فین FAN فین فین مطلب دی پکا بل فن دا FUN فن فن ویل کیږي ساتیری ته سا سا د سا مطلب دا آرا
بل سا ده SAW سا دا د سی دویم حالت یا پاست پارمی ده معنا لیدل. بل لغاته وایت وایت مقصد دی سپینه. بل دا ویت ویت د ویت مطلب ده لوند. کلیر کلیر معنا ده صفا کول. بل کلیور ده کلیور توکه. ډیسک ډیسک د ډیسک مطلب دی میز دفتري میز ده ډیسک ویل کیږي. یو ټیبل ده هغه بل میز ته هم کیږي بل قسم میز ده یو ډیسک ده ترمنځ توپیر شته. بل ډسک ده ډسک DUSK یوازې په سپیلینګ کې فرق ده او په پرونانسیشن کې هم لږ فرق ده. نور سیم ورډ ده یو ډول لغات ده اما معنی کې فرق ده. ډسک ډسک ویل کیږي مازدیګر. سیل سیل مطلب دی حجره. بل سیل ده SELL سیل سیل خرڅول. ویل ویل معنا ده ښه. بل ده وال وال دیوال. بل لغاته وایپ وایپ یو معنا ده میرمن. بل وایپ ده WIPE وایپ صفا کول. فید فید د فید مقصد ده خوراک ورکول تغذیه کول. بل فود ده فود فود معنا ده غذا یا مړی. بل لغات چې د زموږ سره لاست وان اخیری یو آس آس US آس د آس مطلب دی موږ موږ ته. بل AS ده آز آز د آز مطلب دی پوتوګه لکه he works as a teacher in school هغه په ښوونځي کې یا په مکتب کې د استاد په توګه کار ترسره کوي. نو دا د ټولو لغاتونو ته یا کلمو ته په انګلیسي ژبه کې هوموفون ویل کیږي. هوموفون هغه کلمې چې آوازونه یو ډول وي یعنی تلفظ یو ډول وي مګر معنی بدله وي دې ته څه ویل کیږي هوموفون کلمې ویل کیږي. یا پښتو معنی ده همغږ لرونکي کلمې یا یو ډول غږ لرونکي کلمې. نو د ټولو کلماتو ته په انګلیسي ژبه کې هوموفون ویل کیږي. نو هیله ده چې دغه ټولې کلمې تاسو زده کړئ په یو نوټ بوک یا کتابچه کې در سره ولیکئ تر څو تاسو دا هر ورځ تکرار کړئ او کله چې تاسو تکرار کړئ او ولیکئ ځان سره نو تاسو به وکولی شئ په اسانۍ سره دغه کلمات زده کړئ. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.